میدان وردګ ولایت اړوند د افغان پوسټ دولتي شرکت تیر کال کې 14 میلیونه افغانۍ عواید راټول کړي دي. د میدان وردګ ولایت مرکزی افغان پوسټ دولتي شرکت مسؤلین وایي چې دوی په بیلابیلو حکومتي او شخصي برخو کې هیوادوالو ته په کور دننه او بهر کې خدمات وړاندې کوي. د دوی په وینا تیر کال یې 14 میلیونه افغانۍ عواید راټول کړي او په ورځني توګه یې سلګونه جلده پاسپورتونه او اړین اسناد د ویشلو لپاره ګڼې اسانتیاوې رامنځته کړي دي. په میدان وردګ ولایت کې موږ د رسمي برخه کې د رسمي مراسلاتو په انتقال او اخذ او توزیع کې البته د رسمي اداراتو ټول مراسلات موږ اخذ او توزیع په غاړه باندې لرو. په دویم قدم کې د راجستري مراسلاتو اخذ او توزیع ده، د کوچنیو بستو اخذ او توزیع ده په داخلي او بین المللي سطح باندې، د کارګو خدماتو اخذ او توزیع ده، د پارسلاتو اخذ او توزیع ده. یو خدمات د مونږ بل څه ډیر سریع دي په نامه د EMS ایکسپریس میل سرویس دي. د نړۍ هر ګوټ ته هر کونج ته له 5 ورځو تر 10 ورځو پورې توزیع کوي. همدغې پوسټخانې چې د میدان وردګو مرکزي پوسټخانه ده، د پوسټ بکسونو توزیع هم لرو، د متشبث د مشخص ادرس لپاره هغه که په شخصي برخه کې که په دولتي برخه کې هر څوک چې وغواړي موږ کولی شو دوی لپاره یو شماره پوسټ بکس توزیع کړو. د دې ترڅنګ موږ د تحصیلاتیاري اسنادو اخذ او توزیع په غاړه لرو. د معرف وزارت سره د یو تفاهم په اساس باندې د هغو د انفرادي ګروپي اسنادو اخذ او توزیع په غاړه لرو، تعلیمات تخنیکي او مسلکي سره. او د دې ترڅنګ موږ په مرکز او ولسوالیو کې د سیم کارتو پروشات لرو، سیم کارتو فلور ده چې هغه د اتصالات دي، د افغان بسیم دي. دا اوس عملا په همدې پوسټخانه کې مرکزي پوسټخانې نه موږ د بسیم سیم کارتو توزیع لرو. د دې ترڅنګ د الکترونیکي کریډیټو پروشات دي چې هغه هم په مرکز کې هم په ولسوالیو کې موږ عملا جریان لري درګر د دې نه استفاده کوو. نسبت تیرو کلو کې موږ د مکمل کال کې صرف یو د رسمي مراسلاتو اخذ او توزیع وه 4 لکه یا 15 لکه یا 6 لکه داسې عواید کېده. لله الحمد تیر کال 1402 کې تقریبا 130 لکه روپۍ د موږ بدون له مخرجیاتو د اداراتو دا صرف بانک ته تحویل شوی. له 1.5 سلنه تر 200 پورې موږ پاسپورت د ورځې دلته توزیع کوو. اول خو د دغو پاسپورتو د اعلان په برخه کې موږ اجتماعي صفحاتو ګروپونه دا ایجاد کړي دي، خلک په اسانۍ وکولی شي دا د خپلو خدماتو لید د افغان پوسټ له صفحاتو ولري. د میدان وردګ ولایت د پاسپورت ریاست مسؤلین د افغان پوسټ دولتي شرکت فعالیتونه او ښې همغږۍ په اړه وایي. موږ الحمدلله افغان پوسټ ته راغلي یو، له افغان پوسټ نه لیدنه وکړه. موږ له دې نه خوشحاله یو. له هر مشکلات دلته دي هغه مشکلات دوی رفع کړي دي. انشاءالله یو نه مشکل هم دلته نشته. موږ تقریبا 100 جوړه پاسپورتونه روزانه افغان پوسټ ته تسلیموو. موږ همیشه روزانه سره همغږي ده الحمدلله. که نور هغوی د واتساپ لارې مې ګروپ جوړ کړی ده، هغه واتساپ لارې هم سره همغږي سره کوو. عام خلک هم د افغان پوسټ شرکت له خدماتو خوښ دي، خو غوښتنه کوي چې د کارونو د لا ښه والي لپاره یې د دغه شرکت کارکوونکي زیات کړای شي. ډېر خوشحاله یو، یوه ډېر ښه برنامه یې دغه ده چې په فیسبوک کې صفحه لري او کوم پاسپورټونه چې جوړېږي هلته یې نومونه ذکر کیږي او پس هغونه خلک کړی شي چې راشي خپل پاسپورټ واخلي. دا یو ډېر ښه سهولت دی د خلکو دپاره چې وړاندې کړی دی. غوښتنه همدا ده چې د یو موقت د وخت دپاره د بند بوده پاسپورټونه خلکو نه شوی کولی چې خپل پاسپورټ واخلي. نو اوس چې دغه سهولت راغلی چې درته خلکو ته ورکوي پاسپورټونه، نو دا د دوامداره ولري چې خلک ضرورت لري. ټول خلک خارج ته نه ځي، خلک خپل پاسپورټ ته ضرورت لري. نو د خپل پاسپورټ د اخیستلو دپاره باید همیشه وخت د یو موده اوسي چې پاسپورت خلکو ته توزیع کړو او د پاسپورت سهولت ولري. د افغان پوسټ خدمات میدان وردګ ولایت کې ډېر عالي دي او موږ ډېر ترې راضي یو. وخت په وخت سره دوی د اداراتو هغه مشکلاتو ته رسیدګي کړې ده او رسیدګي کوي. اسلامي امارت نه غوښتنه په دې باره کې دا ده چې دغسې د سهولت دپاره نورې ادارې او نور همدارنګه دوی د کارمندانو ډېرېدل او همدارنګه د کارمندانو د مسلکي ظرفیت لوړولو په خاطر باندې سیمینارونه ورته دایر کړي تر څو د
کارمندانو او د نورو مسؤلینو مشکلات ورسره حل وګرځي. یادونه دې وشي چې په دې وروستیو کې په کابل او ولایتونو کې د افغان پوسټ خدمات پراخه شوي چې په پایله کې هیوادوالو ته ګڼې اسانتیاوې رامنځته شوې.